د خوست کرکټ مسؤلین وایي دا ډول روزنځایونو په رغولو سره به د ورزش یاده برخه لا پراختیا او پرمختیا ومومي. د خوست کرکټ د تعداد چې څومره پراختیا او څومره کرکټ لري انشاءالله تر ډېر حده به دې ته د تمریناتو او د کوم ځای کې چې د روزنځایونو ته ضرورت درلودو تر ډېر حده دغه مشکل به ورسره حل شي. دا به د لوبغاړو دپاره یا د نویو لوبغاړو او هم د زړو لوبغاړو دپاره ډېره مؤثره تمامه شي. د نویو لوبغاړو به دا دلیل هغه شي چې همدلته مکمل هغه د کرکټ ټول سهولت موجود دي. ګیسټ هاوس هم دلته ده، ګراوند هم دلته ده او اکیډمي هم جوړه شوه. یو بل ویاړ دی د خوست دپاره چې په خوست کې نوې اکیډمي فعال شوه. د افغانستان د انټرنیشنل په سطحه باندې یوه معیاري بله اکیډمي فعال شوه. د خوست د لوبغاړو دپاره به ډېر ښه فرصت وي چې د دې ځای کې ته راشي او تمرین ترسره کړي. دغه راز د خوست امنیه قومندانۍ د دفتر امیر قاري اشرف شاهین وایي د افغانستان اسلامي امارت لکه څه ډول چې د سرتاسري امن ټینګښت او د هیواد انکشاف تضمن دی، نو همداسې د ورزش برخه کې هم هڅې دوام لري. لکه څرنګه چې اسلامي امارت د بیا رغونې او د سرتاسري امنیت په برخه کې ګامونه اخلي، داسې د ورزش په برخه کې ګامونه اخلي د ځوانانو لپاره. لکه نن تاسو چې ولیده چې د اکاډمي د شهید رحمت ولی مسرور اکاډمي رسما افتتاح شوه. ځوانان کولی شي چې دلته خپل تمرینونه وکړي. د کرکټ برخې لوبغاړي دا د روزنې په برخه کې اغیزمن ګام بولي او خوښي څرګندوي چې د لوبو په پار ورته اساسي او معیاري چاپیریال برابر شو. زه د خپل ادارې او د بورډ نه ډېره مننه کوم چې موږ ته داسې یو سهولت په خوست ولایت کې برابر کړی ده. موږ د دې نه مخکې کوم پریکټس و هغه چندانې نه و، دلته چې کوم ماحول موږ ته برابر شوی د خپل ادارې نه ډېر خوښ یو، ډېره منندوی د خپل ادارې. ډېر خوښ یم چې اکاډمي نوې پرانیستل شوې ده. ډېر حق په دې ترڅ تمرین خپل تمرین به ترسره کوي. هیر د نوي په یاده اکاډمي 14 لکه افغانۍ لګښت شوی چې په اساسي او معیاري بڼه رغول شوې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه.